بیا هم ستړي مشئ. د بلاګ لیاوټ څنګه تنظیم کړو دا به موږ د بلاګر کې د پښتو ویب پاڼې یا پښتو بلاګ جوړولو په سلسله کې یو بله موضوع وي چې نن به پرې موږ کار کوو چې د خپل ویب سایټ یا بلاګ لیاوټ څنګه تنظیم کړو. نو تاسې که دلته وګورئ زموږ د بلاګ لیاوټ په دې ترتیب دی چې دا ځینې ګجټس دي په دې کې. نو مونږ غواړو له هغه نه ځینې راکمې کړو. د بېلګې په توګه مونږ غواړو د اباوټ می او bttemplate.com دا دواړه ترې لرې کړو. نو راځو په دې باندې کار کوو. د دې د خاطره مونږ باید راشو لیاوټ ته او په همدې شکل غواړو چې دغه ځینې لیکنې چې دلته په انګلیسي دي مونږ غواړو دا په پښتو باندې کوو. نو هغه باندې به هم کار کوو. راځو دلته تاسې که لیاوټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته د دې ډیزاین لیاوټ راځي دلته یا د دې پیج ډیزاین راځي. نو د دې پیج ډیزاین کې هر څه تاسې ته دلته لیکلي وي داسې ګورئ دا د bttemplate.com. زه غواړم دا bttemplate لرې کړم. نو په ایډیټ باندې کلیک کوم او دلته ریموو وهم او اوکې وهم. په اتومات شکل به دا له منځه لاړ شي. په همدې شکل دا اباوټ می دی. دا اباوټ می هم ختموم ریموو کوم ځکه لاندې اباوټ صفحه شته دی. موږ بیا په هغه کې خپله ځانګړې لیکنه کوو او هغه به پکې اچوو چې زموږ د ویب سایټ په اړه به معلومات وي نه یوازې د لیکوال په اړه. ځکه دا اباوټ می چې دی په ده کې یوازې د ګوګل پلس د آی ډي هغه نوم او دغه ځینې معلومات راځي مکمل دغه نه وي پکې. نو له ده نه علاوه تاسې ګورئ چې لیبلز دي دلته که دلته خو لا تر اوسه نه دي شو شوي خو لیبلز پرېږدو پکې یا نه. که دا بلاګ ارشیف هم له منځه تې وړو ځکه موږ سره بلاګ ارشیف یو ځای شته دی پاس په دې لیبلزو دغې کې شته دی نیو بار کې لیبلز کې. نو دا هم له منځه وړمه ځکه دوه ځای ضرورت نشته. تاسې ګورئ دلته موږ سره بلاګ ارشیف هم شته پاپولر پوسټ هم شته او ټیګ هم شته دی. نو د ټیګس د خاطره له دې ځای نه دا دغه دواړه له منځه یوړل. دلته لیبل شته دی نو که په دې ځای کې چېرته لیبل وي هغه هم له منځه وړمه. ښه دا بلاګ ارشیف له منځه یوسمه. پاپولر پوسټ بلاګ ارشیف نیو بار دا پاتې شو. له ده نه وروسته راځم دا ټولې ایډیټ کوم. ایډیټ باندې کلیک کوو نومونه یې تغییروو ورته پښتو د خاطره پښتو کوو یې. نو راځم خپل کیبورډ پښتو ته اړوم. مثال دلته لیکم کاتګورۍ لیست دی راشي یا کلاوډ دی راشي. دا مختلف ډیزاینونه دي تاسو کولی شئ په هغه باندې اپلای کوي. په همدې شکل دلته چې دی بلاګ رول دی دا بلاګ رول هم په پښتو لیکم. مثال بلاګ رول یا تاسو کولی شئ چې د بلاګ نه د استفادې دغه پکې دلته ولیکئ اباوټ می زموږ په اړه. او په همدې شکل تاسو کولی شئ د دې دپاره ښه او کره پښتو لغاتونه استعمال کړئ. او راځم بلاګ ارشیف ته. دلته ورته لیکم ارشیف. یا ځینې خلک ورته راکایو وایي ځینې ورته زیرمتون وایي. نو دا هغه دغه دلته هغه پوسټونه راځي چې تاسې کوئ هغه به جمع کېږي. پاپولر پوسټ دی دلته تاسو کولی شئ په دې کې خپلې غوره زړونې په نښه کوي چې ستاسې د ټول عمري ښې خپرونې چې زیاتې کتل شوي وي هغه دې راشي. د تیر کال ښې خپرونې چې ډېرې زیاتې خلکو کتلي هغه دې راشي. د تیرو 30 ورځو دې راشي یا د یوې اونۍ دې راشي. تاسو کولی شئ هغه انتخاب کړئ هر څو دانې چې په کار وي 4 5 6 10. نو زه 15 انتخابوم سیف کوم. له ده نه وروسته راځم پیج مینو ته. په ده هم کلیک کوم. دلته پیج مینوز دی دا ګورئ هوم مینو تیاره شته دی. نو دلته زه هوم مینو په ځای لیکم سرپاڼه یا کور یا هر څه چې ستاسې د مرضۍ مطابق وي هغه نوم ورکړئ ورته او سیف به ووایئ.
له ده نه وروسته چې دا سیف شي تاسې کولی شئ وی کوئ. نو تاسې به وګورئ چې موږ ځینې شیان چې پښتو کړل هغه په پښتو راغلل، لکه ارشیف شو، مثال زمونږ پاڼه شو، بلاګ رول شو، کتګورۍ شوې، او په همدې شکل سر پاڼه شوه. او له ده نه وروسته که چېرته تاسې دا ټیکس او بلاګ ارشیف او دا شیان هم وغواړئ په پښتو یې کوئ، نو تاسې کولی شئ، خو هغه به بیا موږ په دې باندې وروسته بحث کوو. دا به ټول ورو ورو په نښه کوو او له هغه نه وروسته به پرې کار کوو. بله موضوع به زموږ دا وي چې څنګه کولی شو دغه لیکنو ته یو پښتو فنټ ورکړو. نو دا به په راتلونکي خپرونه کې په دې باندې کار کوو. تر هغې ما ته اجازت راکړئ. د خدای په امان.